موږ 1 ستمبر د مروت کینال درنې حوالې سره مقرر کړی ده. هغه لپاره مو دا حکومت ته یو ټایم ورکړی ده، یو مهلت مو ورکړی ده چې که ته 31 اګست پورې د دریای کرم نه برانډیم ته چې کوم موږ الټرنیټ واټر چینل غواړو، لار غواړو، هغه فیزیبیلیټي راپورټ ته 31 اګست نه مخکې پیش کولی سې حکومت ته. خو ټیک ده که نه په 1 ستمبر باندې به درنه احتجاج به وي، ګیس ګاډي به بند وي، پولیو به بایکاټ وي، مذاکراتو به نام نه وي، مذاکرات به نه وي. دا فاینل راوند ده. نو زه تانه ته جوړې یې سوچو ټولو تاڼو یې سوچوګانو ته وایم چې څوک یې پچي چې هلته چې څه وخت موږ درنه شوري شي 1 ستمبر ته ګیس ګاډي بند شي، پولیو بایکاټ شي، موږ نوره کومې فیصلې کوو. سبا بیا ما تر روان نه یو چې ټوپک ترې راخستی یا ګاډي دې روان کړي، بیا ما ته راځي چې قانون خلاف ورزي کوي یا قانون په لاس چا اخلی. قانون اوس چا په لاس چا اخستی ده چې څوک ته سرکار ده، سرکار محکمې دي یا سرکار محکمو افسران دي او غداران مشران دي چې موږ ته خپل بنیادی انسانی آئینی یا قانوني حق نه راکوي. 6 کالو راسې 10 کال یې مخچر باندې بند کړی د مروت کینال. دا غټ نه غټ جرم دغه ده، قانون اخیستل دغه دی په لاس چې قانون خلاف ورزي دغه ده. نو 31 اګست پورې د ایسوچوګان دغه ډي پي او ته، دغه ډي سي ته، دغه ډي آی جي ته، دغه کمیشنر ته ووایي چې دا تحریک یوه جایزه قانوني مطالبه ده، دا د 31 اګست نه مخکې پوره سي. که نه وي بیا چې موږ ورلژو دو خلاف اپریشن یا کارروایي باندې کوو، بیا به هلته موږ چوټ انکاري. لکه مروت پولیس امن کمیټۍ ته دغه خبره کوم صدر خالد خان ته چې اوسنه کردار ادا کړه، موږ یوه جایزه قانوني مطالبه د 6 کالو راسې چې ما ته دریای کرم نه برانډیم ته لار جوړه کړه چې ما ته برانډیم ډکېږي او ما مروت کینال بیاږي 80 لکه کرنال مځکه مې آباد دی. نو نن سرکار حکومت دا سرکار محکمې د قانون خلاف ورزي کوي، قانون په لاس چې اخیستی ده، ټول قوم سره غداري کوي، ظلم کوي، جبر کوي. دغه ته ورسه پوه یې که که نه وي بیا به په 1 ستمبر بیا ما ته تا پولیس نه راځي. دغه رنګې زه ډي پي او ته وایم، ډي سي ته وایم، ډي آی جي ته وایم، کمیشنر ته وایم، چې څومره دلته ریاستي ادارې دي هغه ته وایم چې 31 اګست پورې د ما فیزیبیلیټي راپورټ حکومت ته پیش کړي. که نه په 1 ستمبر باندې بیا موږ احتجاج یا درنه به یا ګیس ګاډي به بند یا پولیو به بند یا نوره فیصلې به هلته کوو. بیا چې سبا ما ته ته قانوني کارروایي تر روانې بیا به جنګ تر سره کوم، ټوپک په خولې به دې منې کوم، په ټنډې به دې ونه. دا مه وایه چې به پولیس ورځي یا به بله سیکیورټي اداره ورځي بیا به په ما درنه یا احتجاج ختم کوي یا به ګیس ګاډي خلاصوي یا به پولیو بایکاټ ختم کوي. په ګولۍ مې به ولې په ګولۍ به دې ونه، الیا اوس نه سمه که. ډېره مهرباني.